زه نن در سره یو دلچسپه خبره شریکوم. په تاسو کې کوم څوک چې بهرنیو هیوادونو نه وطن ته ځئ، کله به هم داسې نه وي شوي چې کوم ملګري ته یا کوم خپلوانو ته ما په تحفه کې پیاز وروړي، نه وي به شوي که نه؟ که شوي نو کمنټ کې راته ولیکئ، خو زما ګمان نه کېږي چې داسې به شوي. خو دا خبره نن سبا وخت کې په حقیقت کې کېږي. پوهېږئ چې چېرته؟ فلپین هیواد کې. خلیج ټیم نن معلومات خپاره کړي چې ځینې د فلپین اوسېدونکي چې دوبۍ څخه فلپین ته ځي، هلته د ځانونو سره 10 کیلو یا 15 کیلو پیازان ځان سره وړي. تاسو پوهېږئ چې ولې؟ وجه یې دا ده چې د پیازو کیلو دلته اماراتو کې تقریبا 2 درهم شاوخوا دی، خو هلته 240 درهم شاوخوا قیمتي دی. د بواړو افغانۍ ته څومره راځي؟ په افغانیو کې څومره ترې راځي؟ 901 به بیا پاکستاني کلدارو کې به یې وګورو چې څومره دی. وایي ګورو، زه خیر به یې ګورو. تقریبا 2500 پاکستاني کلدارې شاوخوا 1 کیلو قیمت راځي. نو همدې له وجې کوم څوک چې د دې ځای څخه ځي، یو فلپیني له کلی معلومات لیکلي، ویل چې ما خپلو خپلوانو ته وویل دوستانو د زه چې درځم نو په تحفه کې پیاز در وړم. نو ویل چې دوی ډېر خوشحاله شول د دې تحفې لپاره. تاسو کې خو به کوم چا داسې نه وي کړي که نه؟ نو تاسو هم راته ولیکئ چې ستاسو خوا کې د پیازانو کیلو په څو دی.